السلام علیکم ګرانو دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. لومړی بد خبر دا چې افغانستان پر سریلانکا باندې لوبه وبایلل. دویم بد خبر دا چې راشد خان ټپي سو. او دریم دا چې بنګلادیش هند ته اخطار ورکړی دی چې موږ به د هند څخه لوبه ګټو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د راشد خان چپ زنګون د لوبې په پای شیبو کې د توپ نیونې یا فیلډینګ پر مهال تاو سو او پر مځکه ولوېدی چې له امله یې د لوبې د ډګر څخه وایستل سو. د لوبډلې د ډاکټر او فیزیو په وینا راشد خان اوس مهال ښه دی او د بشپړه روغتیا په موخه تر درملنې لاندې دی. هیله ده چې راشد خان به د راتلونکي لوبې لپاره بشپړه چمتو سي او د لوبې برخه واوسي. په نننۍ لوبه کې د افغان لوبډلې ماتې او د مینوالو غبرګونونه. افغان کرکټ ملي لوبډلې په روان شل اوريز د نړیوال جام کې نن له سریلانکا څخه ماتې وخوړه چې له امله یې له نړیوال جام څخه بهر سوه او یوازې خپله وروستۍ لوبه په 2 ورځې وروسته له اسټرالیا سره ترسره کړې. په نننۍ لوبه کې د تیرو لوبو په پرتله پنرانو ښه پیل واخیستی او تمه کېده چې هدف په تر 160 لوړ وټاکي، خو د میډل هرډر او لو هرډر توپخونکو توره ونه کړه او یوازې 145 منډو هدف وټاکلی سو. سریلانکا د 19 اوور په دریم توپ ترلاسه کړ. که افغان لوبډلې تر 160 یا لوړې منډې کړې وای نو سریلانکا لوبډلې ته به ډېره سخته وای چې دا هدف یې ترلاسه کړی وای، خو داسې ونه سول. د تل په څیر یو ځل بیا خرابه توپخانه ترسره سول چې د بایللو لامل سوه. که په مجموعي ډول د نن لوبې ته وکتل سي نو لوبډله منظمه لوبډله ځکه نه وه په افغان لوبډلې کې نن 2 فاسټ بالران او 3 سپینران درلودل، خو ورسره ترڅنګ 2 لونډران هم په لوبډله کې اخیستي وو. که څه هم د 3 واړو ورو توپ اچوونکو رول معلوم و، خو د یوه چټک توپ اچوونکي یعنې فرید ملک او 2 لونډرانو ګلبدین او عظمت رول معلوم نه و. ګلبدین اب یوازې یو اور ترسره کړ، عظمت او فرید 2 اورونه وکړل، خو د پام وړ رول یې ونه لوبوی. که څه هم له دې لوبې وروسته یو شمېر افغان مینوال سخت خواشیني دي او په لوبډله او سلیکشن کمیټې نیوکې کوي، خو ځینې مینوال بیا د ملي لوبډلې ملاتړ هم کوي. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن وویل چې هند په 20 ورځ نړیوال جام کې د نړیوال جام په ګټلو پسې راغلی، خو زموږ لوبډله به یې د ماتولو هڅه وکړي. د بنګلادیش لوبډلمشر وویل چې موږ استرالیا ته د نړیوال جام د ګټلو په فکر نه یو راغلي، خو هڅه به وکړو چې د هند پیاوړي لوبغاړي تر فشار لاندې راولو او ویې ګټو. هغه وویل چې موږ د نړیوال جام ګټونکې لوبډله نه یو، نه د نړیوال جام د ګټلو فکر کوو. زموږ وضعیت د درک وړ دی، د هند پر وړاندې که یې وګټو نو دا به اپسیټ وي او موږ به پوره هڅه کوو. د بنګلادیش لوبډلمشر شکیب الحسن هندۍ توپخونکي سوریا کمار یادو لوی ګواښ وبالی، خو وایي چې موږ به هڅه وکړو چې هغه کنټرول کړو. د یادونې وړ ده چې د 20 ورځ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې به سبا د هند او بنګلادیش ترمنځ لوبه ترسره سي چې دواړې لوبډلې سیمې فاینل ته د رسېدو چانس لري، ځکه دواړو لوبډلو له خپلو 3 لوبو څخه 2 ګټلې دي. افغانستان یو ځل بیا له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ د 2023 کال 500 ورځ نړیوال جام سوپر لیګ لوبو په لړ کې مخ کیږي چې دا لوبې 3 اونۍ وروسته په سریلانکا کې ترسره کیږي. له سریلانکا سره د 500 ورځو لوبو لړۍ چې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیګ لوبې دي او د 2023 کال 500 ورځ نړیوال جام ته د مخامخ لارې پیدا کولو لپاره ډېرې مهمې دي، د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره کیږي. افغان لوبډله به د روانې نومبر میاشتې یعنې د روان نړیوال جام وروسته سریلانکا ته سفر ولري. هلته به د دې میاشتې په 25 او 28 او 13 نیټه 500 ورځې لوبې ترسره کړي. افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا په سوپر لیګ سیالیو کې 12 لوبې کړې دي چې 10 یې ګټلې دي او د نمرو په جدول کې 9 ځای لري. که افغان لوبډله دا لوب لړۍ ګټي نو مخامخ به په نړیوال جام کې ولوبېږي. افغان لوبډلې په روان 20 ورځ نړیوال جام کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبې له بایللو وروسته خپل سفر پای ته ورسوي، خو خپله وروستۍ لوبه به د روانې میاشتې په 4 نیټه د استرالیا پر وړاندې ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او درسره لایک یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.